السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه خبر حمید حسن د نړیوال کرکټ څخه استعفا وکړه او د ملي لوبډلې نوی روزونکی وټاکل سو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی او چټک توپ اچوونکی حمید حسن چې د افغان ملي لوبډلې په ګټه نه هېرېدونکې سیالۍ ترسره کړې، د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکي په توګه وټاکل سو چې له همدې امله نوموړي له نړیوال کرکټ سره مخه ښه اعلان کړه. ښاغلي حسن له 2009 کال څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې لوبې ترسره کړې. حمید حسن چې له لومړنیو وختونو یې د هېواد له ملي لوبډلې سره لوبیز سفر پیل شوی، د لوبغاړو د نیمګړتیاوو او پیاوړتیاوو پراخه مطالعه لري چې په ګمارنې سره به د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ اچونې او په ځانګړي ډول د چټکې توپ اچونې برخه لا غښتلې او بشپړه سي. حمید حسن د پاکستان پر وړاندې د 3 شل ورځې نړیوالې سیالۍ لپاره د خپلې ملي لوبډلې سره ملګری کیږي او افغانستان کرکټ بورډ به ورته د یادو سیالیو له لومړۍ لوبې وړاندې له کرکټ سره د نوموړي د مخکښۍ پروګرام هم تنظیم کړي. حمید حسن خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه د 2009 کال په اپریل میاشت کې د سکاټلند او لومړۍ نړیواله شل ورځې سیالۍ په 2010 کال فبروري میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې ترسره کړي دي چې په دې سره د افغانستان په لومړۍ نړیواله ورځنۍ او لومړۍ نړیواله شل ورځې سیالۍ کې د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. حسن د افغانستان لپاره 38 نړیوالې ورځنۍ او 25 نړیوالې شل ورځې لوبې ترسره کړي دي. نوموړي نه 50 ویکټې په ورځنۍ او 15 ویکټې په نړیوالو شل ورځې سیالیو کې ترلاسه کړي دي. د یادونې وړ ده چې نوموړي 15 فرسټ کلاس لوبو کې نه 50 او 55 لیست ای سیالیو کې 80 لوبغاړي د لوبو له ډګر څخه بهر کړي دي. نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخې ښې او د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکي په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل، کرکټ د نوموړي د ژوند په تېرو 2 لسیزو کې لویه برخه وه. د دې لوبې پرېښودل ورته ډېره ستونزمنه پرېکړه ده. کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډېره سخته پرېکړه ده چې له کرکټ لوبې سره چې زه ورسره ډېره مینه لرم مخه ښه کوم. دا پرېکړه د خپل هېواد او د خپلې ملي لوبډلې د ښه والي لپاره اخلم. نوموړي دغه راز زیاته کړه، په عین وخت کې خوشحاله یم چې د خپلې ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستی، د توپ اچونې د روزونکي په توګه کار کوم. ما په تیرو څو کلونو کې د خپلې ملي لوبډلې توپ اچونکي له نږدې څارلی دي. هڅه به کوم چې د افغان لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه هم د ورو توپ اچونکو په څیر پیاوړې کړم. د یادونې وړ ده چې حمید حسن تر دې مخکې هم د لنډ مهال لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي دنده ترسره کړې ده چې په ترڅ کې افغانستان له آیرلینډ څخه د 3 ورځنیو نړیوالو لوبلړۍ 3-0 سره ګټلې وه. دا و د حمید حسن د ژوند او د کرکټ په اړه باندې لنډ تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.